پرون په عموماً کې هغه پیچ چې د توپوهنې لپاره ښه جوړ و چې افغان لوبغاړي پرې لوبه کوله. بیټسمنانو پوره ذمهواري وانخیسته او د نیوزیلینډ لپاره مو کم هدف وټاک. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. او که زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوي او تازه مطالب خپروو. پرون د افغانستان لپاره حضرت الله زادي او نورعلي ځدران لوبه پیل کړه چې ډېر ښکلی او بهترینه پیل یې ورکړ. خو حضرت الله زادی لومړنی لوبغاړی و چې جمینیشن ته یې خپله وکټ په 11 اوور کې ورکړه. د افغانستان لپاره مخکښ منډې جوړونکي لوبغاړي حضرت الله زادي 40، نورعلي ځدران 21، آفتاب عالم 14 او حشمت الله شهیدي 950 منډې جوړې کړې. په دې پیچ باندې چې کومه لوبډله لومړی بالینګ وکړي، لوبه هم ورباندې ګټي. افغانستان لپاره که څه هم راشد خان بالینګ ونه کړ، خو یوازې آفتاب عالم د نیوزیلینډ 3 بهترینه لوبغاړي وسوځول، خو لوبه مو هم نیوزیلینډ ته په 7 وکټو وبایلله. ټول کریډټ باید د نیوزیلینډ بالرانو ته ورکړل شي. د نیوزیلینډ بالرانو ښه او بهترینه لوبه وکړه. جمینیشن 5 افغان لوبغاړي وسوځول، فرګیسن 4 او د لوبې غوره لوبغاړی د نیوزیلینډ لوبډلې بالر جمینیشن چې 5 لوبغاړي یې سوځولي ول. بله لوبه د افغانستان د راتلونکې شنبې په ورځ د ساوت افریقا سره لري. د افغانستان د بریا په هیله. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.